السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ د صحت جامې مو پر تن اوسیږي. تېر لوستونه مو هم پوره غور او دقت سره زده کړي وي او د تېر لوست کورنۍ دنده چې د سودیم کلوراید کرستلي شبکې لیکل او زده کول و هغه مو هم سرته رسولي وي. ګران زده کوونکو، څرنګه چې موږ او تاسو په تېر لوست کې د مادې درې فزیکي حالتونه ولوستل او ومو ویل چې مواد په مختلفو شرایطو کې مختلف فزیکي حالتونه پیدا کیږي چې یوه ماده کیدای شي چې د محیطي شرایطو په تغییر سره په جامد حالت، مایع حالت او هم په ګاز حالت بدله شي. لکه اوبه چې که چېرته موږ تاسو په عادي تودوخه کې راواخلو، اوبه په مایع حالت شتون لري، خو که چېرته ورباندې تودوخه کمه کړو او په یخچال یا سړونکې آله کې کېږدو نو هغه په مایع حالت یې په جامد حالت بدلیږي. او که چېرته مایع اوبو ته موږ تاسو تودوخه ورکړو، ورته زیاته یې کړو تودوخه، نو هغه د مایع حالت څخه هم په ګاز حالت بدلیږي. په همدې ډول موږ تاسو په لنډو ټکو کې د ګازاتو، مایعاتو او جامداتو ترمنځ توپیرونه هم ولوستل چې د جامداتو ذرې جوړونکي ذرې یو بل ته نږدې وي، یعنې ترمنځ یې فاصله ډېره کمه وي او د جذب قوه یې زیاته وي، ټاکلی شکل لري، ټاکلی حجم لري او د فشار په مرسته باندې تراکم نه کوي یا نه متراکم کیږي جامدات، او د ذرات یې په ازادانه ډول حرکت نشي کولی. په همدې ډول مو مایعات لوستي وو چې د ذراتو ترمنځ یې د جامداتو په نسبت باندې فاصله زیاته ده او د جذب قوه یې د جامداتو په نسبت باندې کمه ده او ټاکلی حجم لري خو ټاکلی شکل نه لري. مایعات چې په هر لوښي کې واچوو د همغه لوښي شکل ځان ته اختیاروي. او په همدې ډول ګران زده کوونکو موږ تاسو ولوستل چې د مایعاتو ذرات په ازادانه ډول حرکت کوي چې همدغه حرکت یې سبب د شکل د تغییر ګرځي چې په هر لوښي کې واچول شي ذرات یې حرکت کوي، د همغه لوښي شکل ځان ته اختیاروي. او مایعات باندې هم فشار ډېره کمه اغېزه کوي او یا هېڅ اغېزه ورباندې نه کوي. بیا مو د ګازاتو په اړه بحث کړی و چې ګازات د جوړونکي ذرې یو له بل څخه په لرې فاصله کې واقع وي، د جذب قوه یې ترمنځ شتون نه لري او یا ډېر ضعیفه شتون لري او ذرات یې په چټکتیا سره د ګازاتو حرکت کوي. او همدارنګه ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ولوستل چې د ګازاتو کثافت چې د هغه ډېر د ګازاتو کثافت ډېر لږ دی. او په همدې ډول موږ تاسو ګران زده کوونکو ولوستل چې ګازات ټاکلی شکل او ټاکلی حجم نه لري، یعنی د فشار په مرسته باندې حجم تغییر کوي او حجم یې کمیږي. ګران زده کوونکو موږ تاسو بیا د بلور یا کرستل لوستی و چې په درې بعدي فضا کې چې کله د جامدو جسمونو واحده حجره منظم هندسي جوړښت ولري، همدغه ته بلور یا کرستلي جامدات ویل کي. او فضایي شبکه مو لوستې وه چې په فضا کې د جامد جسم د جوړونکو ذرو منظم هندسي جوړښت د فضایي شبکې په نوم یادیږي. همدارنګه ګران زده کوونکو موږ تاسو واحده حجره ولوسته چې واحده حجره چې ټاکلي فزیکي سرحدونه ولري، او یا که چېرته موږ تاسو واحده حجره داسې هم تعریفولی شو چې په متواتر ډول دغه جامد موادو جوړونکي ذرې قرار ونیسي او یو د هغې څخه د واحد په توګه موږ تاسو مطالعه کړو چې ټاکلي فزیکي سرحدونه ولري، نو همدغه ته واحده حجره ویل کیږي. او په آخره کې موږ تاسو د فضایي شبکې ډولونه به نن زه تاسو ته بیان کړم چې فضایي شبکه درې مهم ډولونه لري. که ګرانو زده کوونکو، دوهم ډول د واحد حجرې مرکبي حجره ده. دا هم خو څرنګه چې مرکب 8 رأسونه او 6 سطحې لري، نو دا مرکبي حجره په دې ډول جوړښت لري چې د ساده مرکبي په څېر په 8 رأسونو کې هم جوړونکي ذرې د جامد جسم د کرستل لري. او په همدې ډول په مرکز د مرکب کې هم
جوړونکې ذرې لري چې هغې ته منځ جسمي معکبي حجره ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، ستاسو دغه ټولګی که چیرته ټولې اوږدوالی او پنډوالی او لوړوالی ټول یو برابر وي، نو دا هم یو معکب دی. نو ګرانو زده کوونکو، که چیرته موږ تاسو ځیر شو، دا جسم هم په ټولو اته رأسونو کې او هم په منځ د دغه جسم کې یو جوړونکی ذره دی، جامد جسم لري چې دې ته باډي سنټرډ کیوبیک ویل کیږي. باډي سنټرډ کیوبیک، باډي سنټرډ کیوبیک یا منځ جسمي معکبي حجره. منځ جسمي معکبي حجره ده او په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، که چېرته موږ تاسو وګورو، دریم ډول یې هم معکب ده چې معکب بیا په اته رأسونو کې خو جوړونکې ذرې د کرستل لري، خو علاوه له همدغه اته رأسونو څخه په د هرې سطحې په منځ کې هم د جامد جسم جوړونکې ذره پکې شتون لري. تاسو ښه ځیر اوسئ ګران زده کوونکو، دا هم پنځمه ذره په راس کې او دا هم شپږم راس کې جوړونکې ذره، په اووم راس کې جوړونکې ذره او په اتم راس کې جوړونکې ذره. علاوه له دې څخه سربیره له دې څخه د هرې سطحې څرنګه چې په معکب کې شپږ سطحې موجودې دي، د هرې سطحې په مرکز کې هم یوه جوړونکې ذره لري. دا یې هم د هغه وروستۍ سطحې په مرکز کې او دا هم د دې مخکینۍ سطحې په د دغه سطحې په مرکز کې جوړونکې ذره او دا هم د لاندنۍ سطحې په مرکز کې جوړونکې ذره، چې دې ډول واحدو حجرو ته معکبي منځ سطحي حجرې یا فیس سنټرډ کیوبیک ویل کیږي. فیس سنټرډ کیوبیک، فیس سنټرډ کیوبیک یا هم منځ سطحي معکبي حجره. منځ سطحي معکبي حجره ده. ګرانو زده کوونکو، دا چې ستاسو بیا هم د معکبي حجرو ډولونه زده شوي وي چې یو یې ساده یا سمپل کیوبیک حجره ده او په همدې ډول منځ جسمي یا باډي سنټرډ کیوبیک حجره ده او په همدې ډول فیس سنټرډ کیوبیک یا منځ سطحي معکبي حجره ده. راځو ګرانو زده کوونکو، دوهم بحث ته د نن ورځې لوست ته، چې بیا هم ګران زده کوونکو نن ورځ لوست د 10م ټولګي کیمیا مضمون شپږم څپرکي موضوع ده په کرستلونوکي د ذرو کلک نښلېدل. او زموږ موخه په دې لوست کې دا دي تر څو تاسو ګران زده کوونکي په کرستلونوکي د ذرو کلک نښلېدل وپېژنئ او هغه محاسبه کړئ چې څومره برخه د یو کرستل یې اشغال کړې او یا نیولې ده. د لوست پاڼه مو 130 او لوست مو 48م لوست ده. ګرانو زده کوونکو، په ډېرو زیاتو بېلوري شبکو کې د اتومونو ترتیب د نښلېدو په بڼه کلک او متراکم شوی وي، چې موږ تاسو باید دا وپېژنو چې د همدغه معکبي حجرې څومره برخه اتومونو یا د دغه کرستل جوړونکو ذرو نیولې ده. که په بل عبارت ووایو نو داسې ویلی شو چې د اتومونو د یو ځای کېدو سطحه په بېلوري شبکه کې لوړه ده، یعنې په بېلوري شبکه کې په لوړه سطحه اتومونه سره یو ځای کېږي. که موږ تاسې د بیلګې په ډول د واحدې حجرې حجم د اتومونو په واسطه چې نیول شوی وي وټاکو، نو راځو په دې مثال کې همدغه د اتومونو په واسطه باندې چې د معکب څومره برخه اشغال شوې ده په دې اړه کار کوو.
او مثال یې حلوو. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ارګون عنصر چې ای آر یې سمبول ده پیژنو. د ارګون جوړښت داسې دا چې د معکب په ډول جوړښت لري، یعنی ارګون هم کرستل یې د معکب په ډول جوړښت لري. خو جوړښت یې ساده نه ده، د ساده معکبي حجرې په ډول جوړښت نه لري، بلکې د منځ سطحي معکبي حجرې په ډول جوړښت لري یا فیس سنټرډ کیوبیک. په دې کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی شو چې د هر راس اتومونه که په دې ډول وښیو، تاسو فرض کوئ چې دا د یو چاقو په مرسته دا معکبي حجره له هر لوري څخه قطع شوې ده، له هرو شپږو اړخونو څخه قطع شوې ده. نو ګرانو زده کوونکو تاسو ښه ورته ځیر اوسیږئ. هغه برخه چې په همدغه کرستلي شبکه کې یا په همدغه حجره کې موجوده ده، هغه موږ تاسو د یو قطع شوي کیک په ډول ګورو. ګرانو زده کوونکو که چېرته موږ تاسو ښه ځیر واوسیږو، نو نه تنها همدغه برخه کې بلکې په منځ د سطحه کې هم د دې کرستل اتومونه شتون لري. ګرانو زده کوونکو د سطحې په منځ کې دا چې موږ تاسو ښه دایروي د کرې په بڼه اتوم لیکلی وي باید لوی لوی او د کرې په بڼه یې ولیکو. د دې سطحې په منځ کې هم د ارګون اتومونه موجود دي، یعنی د هرې سطحې په منځ کې هم د ارګون اتومونه شته. د دې سطحې پاسنۍ سطحې، هغه وروستۍ سطحې، د دې لوري او ښکتنۍ برخې، د ټولو سطحو په مرکزونو کې هم اتومونه شتون لري. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو هدف او موخه دا ده چې پوه شو تر څو د دغه ارګون په کرستل کې اتومونو د دغه کرستل څومره برخه نیولې او اشغال کړې ده. ګرانو زده کوونکو نو په دې اړه موږ او تاسو ګورو چې یو راس د راس اتوم په اووه نورو حجرو پورې هم اړه لري. د راس اتومونه اته راسونه دي، ځکه د دغه معکبي واحدې حجرې څخه په لاندنۍ برخه کې هم داسې معکب شتون لري. په دې اړخ کې، په هغه اړخ کې، په شاته برخه کې، په پاسنۍ برخه کې، په مخامخ او همدارنګه په هر اړخ کې ورته نورې حجرې هم شتون لري. ګرانو زده کوونکو که فرض کو د دغه راس دا د ارګون اتوم په اتو واحدو حجرو پورې اړه لري چې یوه خپله همدغه واحده حجره ده، یوه د دې له پاسه دا دوې، او یوه هم دې لوري ته دا درې، او یوه د دې لوري له پاسه څلور، یوه د مخامخ ورته پنځه، او یوه هم د دې لوري د واحدې حجرې مخامخ شپږ، او دوې د دغه مخامخ له پاسه چې ده اووه، او د څنګ د حجرې مخامخ ته چې له پاسه وي د هغې شپږ اته حجرې، یعنې دغه یو راس د اتو حجرو مشترک راس دی. نو که په دې کې یو اتوم چې کروي جوړښت لري هغه شتون ولري، نو دا اتوم په اتو حجرو پورې اړه لري. د راس اتومونه یو پر اتمه برخه په دغه حجره پورې اړه لري، نور په اووه برخې نورې په نورو حجرو پورې. خو د سطحې څرنګه چې یوه سطحه پرې کېږي، نو دغه د سطحې اتوم په دوو حجرو پورې اړه لري چې یوه همدغه حجره او یوه دې ته مخامخ حجره ده. ګرانو زده کوونکو نو د دې ته مخامخ حجرې نو نیمایي برخه یې په دې حجره پورې اړه لري. نو موږ لیکلی شو چې د سطحې حجرې یو پر دوه برخې په دې حجره پورې اړه لري، یعنې له دوو څخه یوه، او یوه برخه په هغه بله حجره پورې اړه لري. ګرانو زده کوونکو راځو
په دې اړه موږ او تاسو ګورو چې په د راس په 8 راسونه دي، په هر راس کې یو اتم 8 ضرب د 1 پر 8مه برخه د راس اتمونه مساوي شو په 1 باندې د راس اتمونه، او د سطح اتمونه څرنګه چې په مرکب کې 6 سطح دي او د 6 سطحو له جملې څخه 6 اتمونه پکې شتون لري چې 1 پر 2مه برخه یې په همدغه حجره پورې اړه لري، نو 6 ضرب 1 6 تقسیم پر 2 3 اتمه. کله چې 1 او 3 سره جمع کړو 4 اتمونه په دغه مرکب کې برخه لري، یعنی د 4 اتمونو په مرسته باندې د ارګون د کرستل د واحدې حجرې حجم اشغال شوی دی. ګرانو زده کوونکو، دا چې د یو کروي جسم حجم موږ تاسو د وی مساوي کیږي 4 پر 3 پای آر مکعب فورمول په مرسته پیدا کولی شو. د کروي جسم حجم او موږ تاسو په دې مرکبي حجره کې 4 کروي جسمونه لرو، نو د هغې لپاره لیکلی شو چې وی مساوي کیږي 4 ضرب د 4 تقسیم پر 3 پای آر مرکب تقسیم پر 3 پای آر مکعب، او وی مساوي کیږي 14 پر 3 پای آر مکعب په مرسته باندې موږ تاسو د 4 کروي جسمونو حجم پیدا کولی شو. ګرانو زده کوونکو، دا چې یو په دې برخه کې چې چېرته موږ تاسو ښه ځیر اوسیږو، نو ګورو چې د کرې د مرکز څخه تر وتر پورې یا تر محیط پورې دا 1 آر، او دلته هم دا مکمله یو کروي جسم دی چې 2 آر، او دا هم د 2 آر څخه جوړ شوی، او دا هم مرکز د کروي جسم تر دې برخې پورې 1 آر، ټول 4 آر شتون لري. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کورنۍ دنده ستاسو دا ده چې تاسو به د همدغه 4 کروي جسمونو د فورمول په مرسته باندې په دغه حجرې اشغال شوې برخه پیدا کړئ. تر راتلونکي لوست پورې تاسو پر لوی او بخښونکي رب سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.